السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول روغ اوسئ. نن درته په لاهور کې د یوې ښځې په اړه په زړه پورې مطلب لرو. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. یوه واده کړې ښځه خپله قیصه کوي او وایي چې پلار په یوه غریبه کورنۍ کې ورکړی. زندګي مې ډېره خرابه تېرېده. خاوند مې د هیڅ کار نه و او څه کار روزګار یې هم نه و. خاوند یې پیسې نه ګټلې او ژوند یې ډېر سخت و. وروسته یې له یو هلک سره په ټلیفون خبرې پیل شوې. هغه یو ځای ته وغوښته. کله چې ورغله نو هلته یې 3 نور هلکان هم راوغوښتل او ماته یې وویل که دا کار وکړې نو 500 روپۍ درکوو. دا ښځه وایي 7 ماشومان لرم او خاوند مې هیڅ پیسې نه ګټي، نو د خپلو ماشومانو د ساتلو لپاره مې دې کار ته ادامه ورکړه. دا ښځه وایي که څوک را سره د میاشتې 50,000 کلدارې کومک وکړي نو زه ټول ناوړه کارونه پرېږدم او زندګي به مو یو ځل بیا د رڼا په طرف روانه شي.